لږ څه کول بهتر دی له نه څه کول. موږ تاسو په ژوند کې له داسې حالتو سره مخامخ کیږو متاسفانه چې موږ تاسو یو تورې جلخانې ته د تشویشونو ځو چې د هغې راوتل بیا ډېر سخت دي. نو بنان زموږ کارکردګي باید که کمه وي مشکل نه لري، خو چې ونه درېږي. که چېرته ودرېده زموږ فکر درېږي، زموږ سوچ درېږي، زموږ خیالونه درېږي، زموږ خوبونه درېږي او زموږ امیدونه درېږي. کله چې دا هر څه ودرېدو موږ تاسې خود به خود هغه جیلخانې په طرف حرکت وکړو چې تر پولادو یې سخت دي پنجرې او دروازې او بیا یې راوتل. مور نه غواړو، پلار نه غواړو، کورنۍ نه غواړو، په هغه حالت کې ورور نه غواړو، حتی ځان نه غواړو. کله کله سړی خودکشي ته په دغه حالت کې ځي. نو بنان موږ باید هڅه وکړو چې کار کوم ډېر آهسته روان وي، مشکل نه لري، خو چې ونه دري. دا په دې خاطر چې وای دا خلک متل کوي وای لږ څه کول مهم دي له نه څه کول. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای کله په لار داسې تېرېدو چې یو سړی په دا ځمکه باندې داسې دا خاشه ګرول، سلام یې ورته واچو، سلام یې ورته وانهچاو، سلام ورته واچو دا رانه یېږدي. خو بېرته چې د هغې خوا راتلو د سلام ورته واچو، بیا یې پوښتنه ځینې وکړه چې سلام نه ورته واچو، دغه ځای رانه یېږده. بیا یې ورته وویل چې مخکې چې زه راتلم ځکه مې سلام درته واچو چې تا مشغول وې او تا یو کار کوه، اوس مې ځکه سلام درته وانهڅو چې ته بېکاره ناست. نو بنان موږ باید هڅه وکړو چې ځان لپاره داسې مصروفیت پیدا کړو چې موږ فقط زموږ د خوبونه ژوندي وساتي. سختي به ډېرې وي، مشکلات به ډېرې وي، ستونزې به ډېرې وي. نو بنا له دغسې حالتو باید ځان وژغورو. بله مهمه خبره دا ده چې کله که تاسې فکر کړئ دغه بعضې ملګري سړي ته ډېر غلط احساسات انتقالوي، بعضې شاوخوا کې خلک سړي ته ډېر غلط احساسات انتقالوي، حتی په دوستانو کې وي، په قریبانو کې وي، په نورو خلکو کې وي. ځکه دا د موږ تاسې خلک دي، همدا انسانان دي، هغوی هم په دغسې یو حالت کې دي. دا نه چې تنها موږ حالت کې، هغوی عیني په داسې یو حالت کې مواجه دي. نو بنان هغوی سړي ته داسې احساسات انتقالوي چې ګواکې هر څه ختم دي، ژوند ولاړ ده، څه باید وکړو؟ او ولا هاسې ده، ولا دغه شی، ولا ژوند نشته، کار نشته، زموږ وطن کې مشکلات دي، زموږ وطن کې ستونزې دي، او ها ده او دا ده، نه کېږي دلته کار، نه کېږي دلته دا. هغوی هم ملامت نه دي، هغوی هم متاثره شوي دي له دغه حالت. موږ باید کوشش وکړو چې له دغسې منفي مجلسونو نه کناره واخلو، ځان ته منفي احساسات انتقال نه کړو، متاثره د منفي مجالسو نه شو. که کله تاسې خبرونه بعضې داسې خبرونه په میډیا کې اورېدلي وي چې هغه دردونکي وي، د انسان هیلې ماتوي، د انسان سوچونه ماتوي، انسان یو منفي اړخ ته سوق کوي. انسان په هغه اولینې انرژي کې چې ته کله کېنستلی وي ټلویزیون یا میډیا یا رادیو ته، بېرته چې جګېږي هغه انرژي نور په تا کې نشته، ځکه ته متاثره شوې، په تا بمبار وشو، ستا په افکارو بمبار وشو، یو بد خبر دې واورېد، یو منفي خبر دې واورېد. نو بنا دغه منفي خبرونه یا منفي انعکاسات یا منفي احساسات د انسانانو په ذهن باندې لکه زهر پاشل ګرځي. له دغسې مجالسو، له دغسې خبرونو، له دغسې باید ځان وساتو. دا نړۍ داسې نه ده چې ما او تا دې ته تغییر ورکړو، دا ډېره پخوانۍ نړۍ ده چې راغلې ده، همدا ستونزې پکې دي او راځي او راځي او راځي او تېرېږي، راځي او تېرېږي، راځي او تېرېږي. ما او تا هم د دغو ستونزو د حل کولو او د جوړولو یو لامل هدف نه انسانان دي. نو موږ باید کوشش وکړو کوم شی زموږ په واک او اختیار کې نه دي، په هغو باندې خپل وخت ضایع کړو، یا خپل سوچ پې خراب کړو، یا خپل کار پې خراب کړو. موږ باید هڅه وکړو چې څنګه له داسې خطرناکو مجالسو یا ناستو یا پاستو ځان وژغورو، او هڅه وکړو یوه خبره دې وي مثبته دې وي، انګېزه سړي ته ورکړي، مینه سړي ته ورکړي، سړي ته امید پیدا کړي او سړي ته ارزښتونه پیدا کړي. نو دغسې خبرې هم سړی هغه جیل ته وړي چې بیا یې راوتل ډېر سخت دي، او له هغه کارو چې هغه تا شروع کړی وي لږه د زړه تورېږي، چې هغه تا پلان دې ورته نیولی وي لږه د زړه تورېږي.
نو دغه هغه موانع دي. له دغه موانعو باید موږ هڅه وکړو چې ځان وژغورو او ځان وساتو، ځکه د موږ تاسې د اهدافو د خوبونو معنی ګرځي. هغه څه چې موږ تاسې د اهدافو معنی ګرځي، موږ باید له هغو شیانو که انسانان وي، که احساسات وي، که اخبار وي، که مجله وي، که بل څه وي ځان باید وساتو او ځان باید تیار کړو هغه منزل ته چې په هغه کې زموږ هم د رب العالمین رضا وي او زه هم موږ خپله رضا وي او هم زموږ خوشحالي وي د دنیا او د آخرت زموږ پکې خیر. نو هیله ده چې له دې ویډیو نه مو خوند اخیستی وي. که چېرته مو خوښه شوې وي، هیله ده زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. بیا د نورو ویډیوګانو په هیله ده چې جوړ او روغ به وئ. مع السلام، خدای پامان.